د خوست مرکز اړوند لټکو جامعه امداد العلوم دینی مدرسې څخه 170 تنه فارغ او نن ورځ ورته فضیلت پګړۍ ورپسر کړل شوې. د یادې مدرسې محتمم وایي چې په اسلامي ټولنه کې د عصري زده کړو ترڅنګ دیني زده کړو ته هم ضرورت دی. نوموړی زیاتوي چې په یاده مدرسه کې طلبه کرامو ته د دیني زده کړو سربیره کمپیوټر او نورې نړیوالې ژبې هم تدریس کیږي. نن ورځ د جامعه امداد العلوم له جامعې څخه تقریبا 170 نفره فارغین دا موږ لرو. په دې کې تقریبا تر 100 پورې علماء کرام دي او پاتې بیا د حفظ له برخې څخه او د تجوید له برخې څخه فارغ شوي دي. د فارغینو په مناسبت دغه جوړو شوي مراسمو ته د کابل پخوانی ولی او دینی عالم شیخ عبدالحمید حماسي په خپلو خبرو کې وویل چې هیواد مو په بېلابېلو برخو کې قانون او نور قیمتي توکي لري. که استخراج شي په هیواد کې شته فقر او بېوزلي ورسره کمیدلی شي. همدارنګه زیاتوي چې په اوسني وخت کې د فقر او بېوزلۍ د راتلو لامل د شته نعمتونو ناشکري ده. موږ اول نعمت نه پېژنو. په افغانستان کې ایمون په ساحه کې به ویم عینک د مسو معدن ده. که تاسې په دې بحث وکړئ چې دا سپړنه څوک کوي، اصل د دې تشخیص چا کړی په دې به پوه شئ چې دا روسانو کړی یا انګریزانو. نږدې ورځو کې دلته خوست صبریو کې ما مطبوعاتو کې ولیدل کوم د مسو د معدن څرک لګېدلی. په ټول افغانستان کې هر معدن چې غټه سطحه باندې ده تشخیص یې چې چا کړی هغه کافران. موږ نعمت نه پېژنو. بلخوا د یادې مدرسې فارغینو خوښي څرګنده کړه چې نن ورځ ورته فضیلت پګړۍ ورپسر کړل شوې. د دوی په خبره چې په دغه زده کړو به بسنه ونه کړي او په راتلونکي کې به نور زده کړې هم ترسره کړي. زیات خوشحاله یم چې د علم تجوید زده کول مې په یو لوی ارمان او هدف و. دا چې خپل هدف ته ورسېدم او ارمانونه مې پوره شول باید چې سړی ډېر زیات خوشحاله شي. دغه عام ولس ته د زموږ پیغام دی د علماو موږ عام ولس ټول سره یو وجود یو. هغه اشخاص چې د موږ په مابین کې نفرت خوروي او غلط تبلیغات له نورو لیارونه کوي، موږ دوی ته دعوت ورکوو. موږ د تاسو بچیان یو او د تاسو سره ملګري یو. ان شاء الله العزیز د موږ ستر ارمان دغه دی په ژوند کې چې ولس ته خدمت وکړو او د ولس بچیان وروزو. د لټکو جامعه امداد العلوم مدرسې نن 13مه دوره فارغین و چې ټولنې ته ور وپېژندل شول. د مسؤلینو په خبره چې له دې وړاندې هم په 11 دورو کې نږدې 3000 عالمان او حافظان فارغ کړي.